पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2024 प्लेयर्स ड्राफ्टिंग मुकम्मल केदو نه بعد د PSL ټولو ټیمونو خپل پول ان فائنل سکواډونه اعلان کړي دي. په دې ویډیو کې به د کراچي کینګز په سکواډ باندې نظر اچو چې د سکال PSL لپاره کراچي کینګز کم لوبغاړي اغستې دي او د کراچي کینګز ټیم څومره مضبوط دی. نو پورا معلومات الله په دې ویډیو کې درکوم. نو ویډیو راست تر اخیره پورې وګورئ. د کراچي کینګز مینوال خاص کر دا ویډیو ضروري وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره هم شریک کړئ. د کراچي کینګز په سکواډ کې به شامل وي سپینر بالر تبریز شمسی، رائټ هینډډ بیټسمین جیمز وینز، آل راؤنډر عرفان خان، رائټ هینډډ بیټسمین محمد اخلاق. ورپسې به شامل وي آل راؤنډر شعیب ملک، کیپټن شان مسعود او فاسټ بولر میر حمزه. د کراچي په سکواډ کې شامل دي آل راؤنډر کیرن پولارد، بیا شامل دي آل راؤنډر ډینیل سیمز، آل راؤنډر محمد نواز او د نیوزیلند سره تعلق لرونکي ټیم سیپټ هم د کراچي کینګز په سکواډ کې شامل دي. د کراچي کینګز په سکواډ کې شامل دي رائټ ارم میډیم فاسټ بولر محمد عامر خان، آل راؤنډر انور علي، عرفات منحاس او فاسټ بولر سراج الدین. ورپسې د کراچي کینګز په سکواډ کې شامل دي لیفٹ هینډډ بیټسمین سعد بیگ، شامل دي آل راؤنډر جیمی اورټن. د کراچي کینګز د سکواډ په اخره کې به شامل وي فاسټ بولر حسن علي. نو دا به وي د PSL 2024 لپاره د کراچي کینګز پول ان فائنل سکواډ. نو تاسو په خیال د سکال PSL لپاره کراچي کینګز مضبوط ټیم جوړ کړی دی او کنه؟ او تاسو په پاکستان سپر لیگ PSL کې کوم یو لوبډله سپورټ کوئ، کوم ټیم سپورټ کوئ؟ کمنټ ضروري وکړئ. د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. ملاویږو بل ویډیو کې. د الله حفامان.